طالبان وایي د پنجشیر د دوهمې حصې د ولسوالۍ پر ودانۍ راکټي برید شوی. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په AFG پلس چینل کې درته ښه راغلاست وایم. AFG پلس چینل تل ستاسو په چوپړ کې، نو همدا اوس درسره چینل سبسکرایب کړئ. په پنجشیر کې سیمهیز طالب چارواکي وایي چې د دې ولایت د دوهمې حصې د ولسوالۍ پر ودانۍ راکټي برید شوی. د چارواکو په وینا برید تېره شپه شوی او چاته یې مرګ ژوبله نه ده اړولې. د پنجشیر دوهمې حصه کې د طالبانو د حکومت ولسوال مولوي نورالله میرزایي ازادي راډیو ته وویل چې 3 تنه د دې پیښې په تړاو نیول شوي دي. په عین حال کې د سیمې یو اوسیدونکی چې د امنیتي دلایلو له کبله یې نه غوښتل نوم یې یاد شي، ازادي راډیو ته ویلي چې تېره شپه د دوهمې حصې پر ولسوالۍ د سپکو او درنو وسلو برید شوی، هغه څه چې ځایي طالب چارواکي یې ردوي. له بلې خوا یو شمېر ځایي اوسیدونکي د پنجشیر په روخه ولسوالۍ کې د یو ماین د چاودنې خبر ورکړی دی. یو ځایي اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه تېره ورځ شوې، مرګ ژوبله یې نه ده اړولې، خو د یو دوکان یوه برخه یې ویجاړه کړې ده. پنجشیر کې طالب چارواکو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. دوستانو، زموږ تر نن ورځې خبر تر همدې ځای و. تر بیا ښه وخت.